ایمان پلورونکي 82 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، ورونو، په تیره برخه کې موږ تاسو واوریدل چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله هلته په فلسطین کې و او ورور یې تقی الدین د سودان په دښتو کې سرګردانه و. پوځ یې هم تیت په ترک و او له سخت ګډوډۍ سره مخ و. او همدارنګه په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې په مصر کې حالات سم نه و. اگر که علي بن سفیان ډیره هڅه کوله چې حالات کابو کړي، خو بیا هم د غدارانو شمیر دومره زیات و چې حالات د کنټرول نه وتلي و. ورونو، او د تیرې برخې په پای کې موږ په مصر کې وو. د سلیم الادریس او ارسلان واقعه مو واورېده چې ارسلان یو ایمان پلورونکی او سلیم الادریس یو د قوي او فولادي ایمان څښتن و چې ارسلان هغه شفر ورته ویلی و چې ستا 2 زامن دي، هغه هم زلمیان. او د تیرې برخې په پای کې مو واورېدل سلیم الادریس په خپلو زامنو باندې پوره باور درلود، خو ځواني، لیونتوب او ړندوالی. په قاهره کې د سلطان صلاح الدین ایوبي د نشتوالي په وخت کې د بد اخلاقی او بدکارۍ یو توپان راالوتی و چې ځوانان یې رانغاړلي و. 2-3 کاله مخکې هم همداسې یو باد راالوتی و، خو ډېر ژر تر کنټرول لاندې راغی. دا ځل دا باد او هوا د ځمکې لاندې څخه راپورته سوي وه، نو ځکه یې کار وکړ. په دې کې لوبې، مداریتوب او قمار یا جواري رواج پیدا کړ. په ښکاره خو داسې شی نه ښکارېده چې چا پرې ګوتنیونه کړې وای، خو په پټه په دې لوبځایونو کې د بد اخلاقۍ اډې او مرکزونه جوړ سوي وو. ورونو، په لوبځایونو کې په پټه توګه داسې تصویرونه ایښودل سوي وو چې بالکل لوڅ او بربنډ وو، او دا بیا ښودنه او نمایش د ځوانو او ښکلو نجونو په وسیله ځوانانو ته ښودل کېده چې هغوی د خپلو خنداګانو او اداګانو په وسیله ګناه او بد اخلاقۍ ته تشویق کړي. هلته به ځوانانو ته حشیش هم ورکول کېده تر څو د ځمکې څخه هوا ته پورته سي. دا کار د ځمکې لاندې کېده، خو داسې څوک نه وو چې ګواهي او شهادت ورکړي، ځکه چې چا به یو ځل دا شیان ولیدل او حشیش به یې وڅښل، نو بیا به یې خپله ګناه پټوله. په دې ګناه کې داسې خوند و چې بیا به هر وخت هغې ته په تلوسه کې و. هغوی دا خبره د دې لپاره هم پټه ساتله، که دا خبره ښکاره شي نو حکومت به بیا د دې مخنیوی کوي او موږ به له دې موضوع او چړچو څخه بې برخې شو. په دې اخلاقي فساد کې ځوانان او پوځیان زیات راګیرېدل. هلته په پټه د زنا اډې او مرکزونه هم جوړ شوي وو. خو ورونو، پوښتنه دا ده چې صلیبیانو هلته عسکري او فکري جګړه دواړه روانه کړې وه، لکه څنګه یې چې نن وینئ. خو هلته بیا په مصر کې دا سوال پیدا کېده چې دا د بد اخلاقۍ او فساد فعالیت او رنګکاري څومره کامیابه ده. ورونو، د دې ځواب لپاره به کریک ته ورسو او د ټولو ورانکارو له استاد هرمن جرمني څخه به د دې ځواب واورو چې په کریک کې صلیبیانو ته وایي. ورونو، هلته د صلیبیانو غونډه ناسته وه چې هرمن دا خبرې پیل کړې. هرمن وویل د هسپانیا تصویر جوړونکي چې دا تصویرونه جوړ کړي، هغوی د انسانانو بوتان د خاورې څخه هم جوړولی شي. خو هرمن د یوې ښځې او سړي له غټ تصویر خپلو صلیبي ملګرو ته وروښود. دا ډېر لوی تصویر و چې په رنګه برس باندې په څو ښکلو رنګونو سره جوړ شوی او دا عکس ټول لوڅ و. صلیبي چارواکو چې دا تصویر ولید، نو په خپلو کې یې سره لوڅې او بې چوکاټه ټوکې پیل کړې. هرمن وویل ما داسې ډېر تصویرونه جوړ کړي او مصر ته مې استولي. د هغې د ښودلو لپاره مې پټ ځایونه هم برابر کړي. د هغه ځای څخه زموږ د بري او کامیابي راپورونه راځي. ما د قاهرې په ځوانانو کې د بد اخلاقۍ او فحاشۍ اور بل کړی دی. دا داسې غریزه ده چې یو ځل راپورته شي بیا ټولې غریزې، احساسات او ولولي ختموي، که هغه د وطن مینه وي او که د دین او آخرت.
دې تصویرونو په قاهره کې د ځوانانو او پوځیانو احساسات او ولولې بیکاره کړي. د دې تصویرونو خوند نشه هم غواړي چې د نشه شیان هم هلته ورته برابر کړي دي. زما ملګرو په قاهره او نورو کلو کې د اطرافي او صحرایي نجونو په شکل کې د ځوانو نجونو پوره لښکر ځای پر ځای شوی. دا ښځینه ورانکارې د سلطان صلاح الدین ایوبي پوځ او قوم د وینا او چینجي په شکل باندې خوري. مخکې چې زما کسان نیول شوي وو د هغې نور علتونه وو. اوس ما نوې لارې او طریقې راوستلې چې هم کامیابې او هم نه نیول کېږي. خو هغه څنګه؟ ده پسې وویل اوس خپل مسلمانان زما د ملګرو ساتنه او حفاظت کوي او هغو ته نور زور ورکوي. هغوی له دې فکرونو او ذهني عیاشیو سره عادت سوي دي. لږ وخت وروسته به زه د هغوی په فکر او ذهن کې د هغوی د خپل قوم، وطن او دین په خلاف زهر اچوم. خو ورونو غونډې ته یو کس وویل سلطان صلاح الدین ایوبي ډېر هوښیار سړی دی. هغه چې څرنګه مصر ته راشي نو ستا ټول پلانونه به له خاورو سره برابر کړي. هرمن وویل که هغه مصر ته ورسیږي نو د دې ځواب باید تاسې ووایي چې د هغه محاصره بریالۍ کوي او که نه. بېشکه هغه د ریمانډ پوځ د کلا څخه د باندې محاصره کړی او کلا خو لا له مخکې څخه هم محاصره ده. خو زه وایم چې دا دواړه د هغه لپاره زیانمن کېدای شي. تاسې دلته فیصله کوونکې جګړه مه کوئ. هغه همداسې د محاصرې په حالت کې وساتئ چې مصر ته ولاړ نه شي. په سوډان کې زموږ ملګرو د تقي الدین پوځ بلکل تیتو په ترک کړی. نه هغه اوس جنګېدای شي او نه بیرته راوتلی شي. د مصر د بازار او مارکیټ څخه ما غله او نور خوراکي شیان ورکړي دي. ستاسې ورکړی دولت او مال اوس په بریالۍ توګه کار کوي. د سلطان صلاح الدین ایوبي یو نږدې ملګری او حکومتي چارواکی ارسلان اوس ستاسې پلوی او ملګری دی. هغه په ټولو کارونو کې زموږ سره مرسته کوي. د هغو نور ملګري هم زموږ سره ملګري شوي دي. خو ورونو د غونډې په دې برخه کې فلیپ اګسټس وپوښتل ارسلان ته څومره شی ورکوئ؟ هرمن ځواب ورکړ څومره چې د یو مسلمان چارواکي د دماغ خرابولو لپاره بس وي. ښځه، شراب، مال، د حکومت او څوکۍ نشه د هر مسلمان ایمان اخیستلی شي او موږ ورڅخه اوس ایمان اخیستی. ما تاسې ته وویل چې که اوس سلطان صلاح الدین ایوبي مصر ته ولاړ شي نو هلته به دنیا بدله وګوري. هغه چې په کومو ځوانانو ویاړ کاوه او هغه د اسلامي امت لپاره سرمایه بلله هغه اوس تش په نامه مسلمانان دي. د هغوی فکر او ذهن اوس زموږ په کنټرول او واک کې دی. دا نوی نسل به د جنسي خواهشاتو غلام وي. همدا حال به د هغه پوځ هم وي کوم چې په مصر کې پاتې دی. هرمن پسې وویل په دې پوځ کې زما ملګرو دومره کار کړی دی چې اوس هغوی بغاوت او پاڅون ته هم تیار او چمتو دي. زه اوس په پوره ډاډ سره تاسې ته ویلی شم چې ستاسې څخه مخکې به ما خپل محاذ ختم کړی او فتح کړی وي. خو ورونو هرمن په دغه غونډه کې یوه لویه خبر وکړه او ویې ویل کله چې د دښمن عقیده او اخلاق تباه شي نو بیا جګړې او حملو ته اړتیا نه وي. ورونو د هرمن په دې خبره کې د صحنې مطابق یوې تبصرې کولو ته اړتیا وینم او تاسې باید پوه شئ چې په نړۍ کې دوه ډوله جګړې روانې دي. یو فکري جګړه او بل عسکري جګړه. د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په وخت کې هم فکري جګړه روانه وه او هم عسکري. چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په ډېرو میدانونو او عسکري جګړو کې صلیبیانو ته ماتې ورکړې وه. خو بیا هم ډېر مسلمانان په هغه وخت کې هم د فکري جګړې تر تاثیر لاندې راتلل لکه نن چې راغلي دي. ورونو آیا تاسو پوهیږئ چې فکري او عسکري جګړه څه ته وایي؟ دلته یو څو فرقونه موږ یادوو. هیله ده چې فکري او عسکري جګړه پوره وپېژني او په راتلونکي کې خپل مسلمان بچیان د فکري جګړې له خطراتو او له راښکېلېدو څخه بچ کړي. ورونو د فکري او عسکري جګړې ترمنځ څو مهم توپیرونه موجود دي چې هغو ته په پام سره سړي ته د فکري جګړې اهمیت او خطرناکتوب ورمعلومیږي چې څو مهم توپیرونه یې په لاندې ډول دي. اول ورونو عسکري جګړه ښکاره خو فکري جګړه پټ روانه وي. په هر هیواد یا ولس باندې چې بل هیواد یا ولس عسکري یرغل وکړي نو تر یرغل لاندې راغلی هیواد او ولس ټول خلک ورباندې خبرېږي او په یو نه یو ډول د یرغلګرو مقابلې ته ځان تیاروي. ځکه چې د عسکري جګړې غږ په ټول هیواد کې خپرېږي. په ځوانانو، زړو، نارینه‌وو، ښځو او دولتي او ولسي خلکو کې د دفاع او مقاومت حس راویښېږي چې خلک په هغو صورت کې یا جنګ کوي او یا د جنګ له سیمې څخه ځانونه یوې بلې د امن سیمې ته رسوي. خو ورونو
فکری جګړه د عسکري جګړې په خلاف دومره مخفي روانه وي چې د ولس ډېر لیک خلک احساسوي او په خطر باندې پوهیږي ځکه چې فکری جګړه د تخریب توپ ټانک او بم شکل کې نه وي روانه بلکې د مکتب تعلیمي نصاب فرهنګ ادبیاتو سیاسي تشکیلاتو اقتصادي فعالیتونو سپورت موډ او پیشن او په نورو شکلونو کې روانه وي دوهم فرق یا توپیر د عسکري او د فکری جګړې ترمنځ دا دی چې په عسکري جګړه کې مقابل لوري هم عسکر وي خو په فکری جګړه کې مقابل لوري بې دفاع ولسي خلک وي عسکري جګړه د داسې دوه طرفو ترمنځ پیښیږي چې دواړه مسلح وي که یو یې د برید توان لري نو بل یې د دفاع توان لري که یو طرف ټانک لري بل طرف یې ماین لري که یو طرف تیاره لري بل طرف راکټ لري که یو طرف یرغل کوي ورونو بل طرف ورته کمین نیسي دواړه طرفونه له جنګي مهارتونو څخه برخمن خو په فکری جګړه کې بیا د ولس عام بې دفاع او بې وسایلو خلک هدف ګرځول کیږي د مثال په ډول په فکری جګړه کې یو لوری مکتب نصاب معلم پوهنتون او مادي امکانات لري خو بل طرف د ولس عام وګړي دي چې له یادو شوو وسایلو هیڅ هم نه لري او پرته له دې چې په خپل ورته تسلیم شي او هم خپل اولادونه ورته تسلیم کړي بل هیڅ چاره نه لري دریم توپیر د عسکري او فکری جګړې دا دی چې عسکري جګړه ځمکه اشغالوي یعنی د عسکري جګړې په واسطه باندې وطنونه نیول کیږي خو فکری جګړه عقل فکر او فرهنګ اشغالوي په عسکري جګړه کې دښمن د یو هیواد ځمکه اشغالوي چې آزادول یې ورڅخه په اسانه ممکن دي د اسلامي نړۍ ډېر هیوادونه د غربیانو لخوا څخه اشغال شول خو اوس په ظاهري ډول د هغوی له تسلط څخه آزاد دي همدا ډول افغانستان هم له انګریزانو څخه آزاد شو وروسته روسانو اشغال وکړ چې له هغوی څخه هم آزاد شو اوس امریکایانو نیولی چې له هغوی څخه هم ډېرې سیمې آزادې شوي خو په فکری جګړه کې دښمن هڅه کوي د مسلمانانو فکر عقل عقیده او فرهنګ اشغال کړي او کله چې د چا فکر عقل عقیده اشغال شي هغه بیا هیڅ کله د خاورې د ازادۍ فکر نه کوي هغه بیا دښمن ته دوست تخریب ته تعمیر غلامۍ ته ازادۍ او ذلت ته عزت او سرلوړي وایي لکه څنګه چې نن ویني ورونو دا کوم کسان چې نن د وطن په نوم باندې جنګیږي دا ټول فکری جګړې نه خبره دي او د صلیبیانو په جال کې نښتي دي څلورم توپیر د عسکري او فکری جګړې دا ده چې عسکري جګړه جنگي وسایل او ودانۍ له منځه وړي وطنونه ړنګوي خو فکری جګړه ایمان عقیده عزم او اراده له منځه وړي چې دا ډېر خطرناک کار ده کیسه مو له یاده ونه وځي چې هرمن خپلو ملګرو ته ویلي وي چې که چیرې د یو وطن د خلکو عقیده فکر او فرهنګ اشغال سي نو هغه بیا هیڅ کله ازادۍ سوچ هم نشي کولی پنځم او آخري د عسکري جګړې او فکری جګړې ترمنځ توپیر دا دی چې د عسکري جګړې دورانۍ بیا ودانول لږ وخت غواړي یعنی که وطنونه ړنګ سي کورونه کلي او بانډې ویجاړ شي هغه ښایي زر جوړ شي خو د فکری جګړې وراني بیا ودانول پیړۍ پیړۍ غواړي که په عسکري جګړه کې ښارونه کلي پلونه سړکونه او نور عامه تاسیسات وران شي کېدای شي هغه د 15 کلونو په دوران کې تر هغو پخوانی هم ښه جوړ شي ځکه چې ورځ په ورځ د انسانانو صنعتي تجربه او ټکنالوژي ترقي کوي او د ودانولو نوي نوي وسایل او مواد ایجادېږي وران ښارونه ښایي تر پخوانی په ښه نقشه او ډیزاین سره جوړ شي وران پلونه سړکونه مکتبونه پوهنتونونه شفاخانې باغونه ویالې او نهرونه ښایي د نوي معلومات او عصري تعمیراتو تجربو او میتودونو په کارولو تر پخوانی هم په ښه کیفیت سره جوړ شي خو ورونو هغه فکرونه عقیده اخلاق چې د فکری جګړې په ترڅ کې وران شوي وي د هغو جوړول اصلاح کول بیرته د حق معیارونو ته راګرځول خورا ډېر وخت ډېرو پروګرامونو ډېرو نشراتو صابرو او ماهرو دعوتګرانو استادانو مصلحینو د تعلیم او تربیه هر اړخیزو اصلاح شویو نصابونو او د ډېرو پیسو مصرف ته ضرورت لري او دغه کار په زماني لحاظ هم ډېر اوږد وخت او مسلسلو هڅو ته ضرورت لري ورونو دا یوه لنډه تبصره ستاسې د فکری او ذهني پوهاوي لپاره چې د صلیبیانو او یرغلګرو را روانو فکری او عسکري جګړو ته باید په دواړو ډګرونو کې باید روزل شوي کسان ولرو تر څو مقابله یې وکړو ورونو هرمن چې دا خبرې وکړې د هرمن په دې راپور باندې صلیبي واکمنان ډېر خوشحاله شول فلیپ اګسټس بیا خپله هغه اراده ښکاره کړه چې څو ځله مخکې یې ښکاره کړې وه هغه وویل زموږ جګړه د سلطان صلاح الدین ایوبي سره نه بلکې د اسلام سره ده سلطان صلاح الدین ایوبي به مړ شي او موږ هم خو زموږ پلان او پروګرام باید همداسې ژوندی وي تر څو اسلام مړ او ختم شي او په ټول نړۍ باندې د صلیب واکمني او حکومت شي
د دې نړیوالې فتح او بری لپاره همداسې کارونو ته اړتیا ده تر څو د مسلمانانو اخلاق عادات او عقاید خراب شي. زه هیرمن ته شاباسي او آفرین وایم چې هغه نه یوازې دا کار پیل کړی بلکې تر زیاتې اندازې پورې بری هم ترلاسه کړی. خو ورونو اوس به ورسو مصر ته چې هلته د ارسلان په څېر باندې ایمان پلورونکي څه کوي او د سلیم الادریس د هغه دوه زامنو کیسه څه وه. ورونو د سلیم الادریس دوه زامن وو، دواړه ځوانان، د یو عمر 19 او د بل عمر 21 کاله و. دا نه دي څرګند چې آیا دوی دواړه هم په دې توپان کې رانغاړل شوي وو که نه، کوم چې صلیبیانو په قاهره کې پیدا کړی. خو وروسته بیا دا ثبوت برابر شو چې دې دواړو نوي ځوانانو د یوې ورانکارې صلیبي نجلۍ سره پټې اړیکې او لاره درلوده. هغې نجلۍ ځان مسلمانه بلله خو بې پردې ګرځېده. هغه د یوې لویې کورنۍ څخه وه او لیدنې او کتنې به یې پټې کولې. خو هغه ورځ چې ارسلان سلیم الادریس ته ویلي وو چې ستا دوه زامن ځوانان دي، د هماغه په سبا نجلۍ د سلیم الادریس مشر زوی ته وویل چې زه یو بل تنکي ځوان ډېره تنګه کړې یم. ورونو دلته دغه صلیبي نجلۍ یو پلان جوړ کړ د ارسلان په اشاره. هغې نجلۍ د سلیم الادریس مشر زوی ته وویل زه یو بل تنکي ځوان ډېره تنګه کړې یم، زه چې په کوم لوري ځم هغه راپسې وي او ځینې وخت د تښتولو اختارونه هم راکوي. هلک ورڅخه وپوښتل چې هغه څوک دی؟ نجلۍ خبره یې او بلې خواته کړه او هغه ته یې وویل چې کله خبره بالکل خرابه شوه بیا به درته ووایم. وروسته بیا څرګنده شوه چې هغه هېڅ ځوان هم نه تنګوله بلکې هغې ځوانان تنګول او د هغوی اخلاق یې خرابول. د دې ورځې په سبا همدې نجلۍ د سلیم الادریس د کشر زوی سره اړیکې ونیولې او د هغه سره یې داسې محبت او مینه ښکاره کړه چې هغه یې هم په خپل جال او لمه کې راګیر کړ. خو ورونو د څه لیدنو او کتلو څخه وروسته هغه ته یې هم وویل چې ما یو ځوان تنګوي او د تښتولو اختارونه راکوي. د هلک وینه په جوش راغله نو هغې ته یې وویل چې دا څوک دی؟ نجلۍ هغه ته هم کږه وږه خبره وکړه چې زه به یې وروسته درته ووایم. په هماغه ماښام یې د هلک مشر ورور ته وویل چې ما هغه تنکی ځوان ډېره تنګوي او وایي چې زه به دا ځلمی ځوان داسې وژنم چې هېڅ چا ته څرګنده نه شي، نو ته له ځانه سره خنجر ګرځوه چې ناڅاپي در باندې برید او حمله ونه شي. دغه صلیبي نجلۍ د سلیم الادریس مشر زوی ته دا خبرې وکړې. په دویمه شپه دغې نجلۍ د سلیم الادریس د مشر زوی کشر ورور ته وویل چې هغه ځوان ما تنګوي او ستا د وژلو پلان لري، نو له ځان سره خنجر ګرځوه. ورونو یو ته یې هم وویل چې له ځان سره خنجر ګرځوه او بل ته هم. دواړه ورونه د دې څخه نه خبره وو چې یوې نجلۍ دواړه په خپل جال او لومه کې راګیر کړي او یو د بل په خلاف استعمالوي. نجلۍ به د هغو دواړو سره جلا جلا لیدل او هغوی یو د بل په خلاف راپارول تر دې چې هغوی د حیواناتو په شان شول. بالاخره یو ماښام هغې مشر ورور ته وویل چې د بازار څخه د باندې فلاني ځای ته په تیاره کې راسه چې هلته سره وګورو. خو هغه بل ځوان وایي چې زه به ستا پسې یم او خپل دښمن به وژنم، نو خیال کوه چې هغه کېدای شي هلته زما پسې راسي. کشر ورور ته یې هم همداسې وویل چې نن ماښام د بازار څخه د باندې راشه، خو کېدای شي هغه بل ځوان هم زما پسې راسي او ستا د وژلو هڅه وکړي، نو چې د خطر لپاره ځان تیار او چمتو کړې. دواړه ورونه په بېخبرۍ کې یو د بل وژلو ته تیار شول. ورونو ماښام مشر ورور سره له خنجره هغه ځای ته ورسېد چې نجلۍ ورته ګوته کړې وه. هغې داسې کمال وکړ چې ځای یې تیاره غوره کړ چې دواړه ورونه سره ونه ویني او سره ونه پېژني. که چېرته یې سره وپېژندل نو ټوله ډرامه به خرابه شي. کله چې نجلۍ هلته ورسېده نو مشر هلک هلته ولاړ و. هغه ته یې وویل چې زما پسې هغه بل هلک هم را روان دی او ستا د وژلو پلان لري. مشر ورور خنجر راویست چې په دې کې کشر ورور هم راښکاره سو. خو ورونو نجلۍ مشر ته وویل هغه دی راغی، زه نه غواړم چې وینې توی شي، زه به هغه منع کړم چې بېرته ولاړ سي. نو سمدستي د کشر هلک په لور باندې دغه صلیبي شیطان نجلۍ ورغله او هغه ته یې وویل چې بل ځوان راغلی او خنجر یې په لاس کې تیار نیولی او ولاړ دی. کشر او مشر دواړه تنکي ځوانان وو. د هغوی په عقل د ځوانۍ او نجلۍ پرده پرته وه چې فکر او سوچ وکړي. نو کشر خنجر په لاس د مشر په لورې په منډه شو. کله چې مشر خپل دښمن حمله کوونکی ولید نو هغه هم را منډه کړه. دواړه ورونه یو پر بل باندې سخت او کلک ګزارونه وکړل، ولوېدل او بیا راپورته شول او یو په بل باندې همداسې د خنجرونو ګزارونه کول. نجلۍ دواړه راوپارول تر دې چې دواړه له کاره ولوېدل. خو ورونو څرنګه چې علي بن سفیان ډېر هوښیار، بیدار او په هر ځای کې خپل ملګري درلودل، نو په دې وخت کې د علي بن سفیان رحمه الله یو څارونکی په دې لاره را برابر شو. نو نجلۍ تېښته وکړه.
خو څارونکو هغه راګیر کړ. ګوري چې دوه ځوانان په وینو کې لت پت پراته او اخري سلګۍ وهي. نجلۍ ډېرې بانې او پلمې وکړې خو څارونکي هغه خوشې نه کړ. هغه څارونکي ته د ډېرو شیانو وړاندیز وکړ خو هغه یو هم ونه مانه. هغه څارونکي چیغې کړې او پیره کوونکي یې راوغوښتل. خو وروڼو په دې وخت کې د سلیم الادریس دواړه زامن چې سره وروڼه وو مړه سول. نجلۍ سمدستي علي بن سفیان ته ورسول شوه. مړي هم راوړل شول. خو وروڼو چې په روښنایي کې یې وکتل دواړه د سلیم الادریس زامن. سمدستي سلیم الادریس ته احوال ورکړل شو. خو وروڼو څه فکر کېدای شي چې د هغه په دې وخت کې څه ډول حالت و چې کله یې دواړه زامن مړه په وینو کې لت پت ولیدل. نجلۍ ګډ وډ بیان او خبرې وکړې خو دا یې ونه ویل چې د چا لور او چیرې اوسېږي. سلیم الادریس ډېر په بد حالت کې و. هغه علي بن سفیان ته وویل علي دا د عذاب ځای ته بوځه که نه اصلي خبره نه کوي. د ویلو لپاره نور څه شته؟ نجلۍ هم په ډېره غوسه سره د مشر هلک لوري ته اشاره وکړه چې ده زه رابللی وم او زه ورغلم خو د بل لوري پرې کشر ورور راغی او دواړو سره په خنجرونو یو په بل باندې ګزارونه وکړل. زه د ویرې څخه وتښتېدم خو په لاره کې یو سپور راګیر کړم. ما د خپل پلار نوم ورته ځکه وانخیست چې هغه به هم رسوا او سپک شي. د علي بن سفیان دماغ ډېر قوي و. هغه ته سمدستي د ارسلان او سلیم الادریس هغه خبرې ور په یاد شوې چې څو ورځې مخکې یې کړې وې. ارسلان د علي بن سفیان په تور لیست کې و او په دې هم پوهېده چې اوس د هغه په کور کې څه روان دي. علي بن سفیان سلیم الادریس ته اشاره وکړه او ویې ویل دا نجلۍ که هر څوک ده خو قاتل او وژونکې نه ده ځکه دوه ځوانان دا یو ځای نشي وژلی. دا سمه خبره کوي او زه د دې په خلاف باندې هیڅ نشم کولی. بیا نجلۍ ته وویل ته ولاړه سه ته ازاده یې خو بیا داسې ونه کړې که نه وبه وژل شي. خو وروڼو دا د علي بن سفیان خوشي کول چې په دې کې هم غټ چال. نجلۍ په ډېره چټکتیا سره له خونې ووته او روانه سوه. خو علي بن سفیان خپلو دوه څارونکو ته سمدستي وویل چې یو د نجلۍ پسې شي او بل د ارسلان د کور د دروازې په مخ کې یو ځای پټ شي چې څوک مو ونه ګوري او د نجلۍ ځای او لاره معلومه کړي. دواړه څارونکي هم پسې روان سول. نجلۍ تیزه تیزه روانه وه خو د هغې پسې څارونکي هم روان وه. د علي بن سفیان شک رښتیا شو. نجلۍ د ارسلان کور ته ننوته. هلته له مخکې څخه یو څارونکی رسېدلی و. هغه سمدستي احوال راوړ چې نجلۍ د ارسلان کور ته ننوته. کله چې سلیم الادریس خبر شو چې نجلۍ د ارسلان سره اړیکې لري نو بیا علي بن سفیان ته وویل ما ته ارسلان په خبرو کې هغه ورځ ویلي و چې تا خو دوه ځوانان زامن هم دي خو زه په دې کنایه او اشاره پوه نه شوم. څرګنده خبره ده چې زما د زامنو د وژلو مسؤل ارسلان دی. هغه په حیرانونکې توګه دواړه هلکان په خپلو کې سره ووژل. خو سلیم الادریس لوړ پوړي او تر ټولو مشر چارواکو ته خبر ورکړ. په دې وخت کې د پولیسو د امنیه قومندان هم راغی چې غیاث بلبیس رحمه الله و. ټولو فیصله وکړه چې د ارسلان کور ته راشي او هغه هم بندي کړي. خو وروڼو هلته بیا ارسلان وویل زه به اوس سلیم الادریس ته ووایم چې ولې زه په دومره زړورتیا سره داسې خبرې کولی شم. ارسلان چې کله د نجلۍ کامیاب راپور واورېد هغه پسې وویل زه به دا هم ورته ووایم چې ستا په خلاف زه څه نشم کولی. ارسلان د دې بري او کامیابۍ په خاطر نجلۍ ته ښکلي شراب وړاندې کړل او بیا دواړو د خوشحالۍ جشن منځل پیل کړل. خو وروڼو د هغوی د خوشحالۍ جشن لا ختم سوی نه و چې سلیم الادریس بې له اجازې څخه خونې ته ورننوت. هغه ارسلان او نجلۍ په لوڅ او لغړ شکل د نشې په حالت کې ولیدل او نجلۍ هم سمدستي وپېژندل. ارسلان د نشې په حالت کې وویل تا خپل زامن په خپلو کې سره ووژل او اوس غواړې خپل ځان هم په ما باندې ووژنې. پیره کوونکی چیرې دی؟ دا سړی زما د اجازې پرته څرنګه زما جنت ته راغلی؟ سلیم الادریس ځواب ورکړ تا جهنم ته د رسولو لپاره راغلی یم. زه د خپلو زامنو د خرج اخیستلو لپاره نه یم راغلی. زه غدارانو او خاینانو ته د سزا ورکولو لپاره راغلی یم. خو په دې وخت کې د مصر تر ټولو لوړپوړی واکمن هم راورسېد کوم چې د تقي الدین او سلطان صلاح الدین ایوبي په نشتوالي کې د مصر واکمن. له هغه سره د امنیه عمومي قومندان غیاث بلبیس او علي بن سفیان هم ملګري وو. نجلۍ سمدستي ونیول شوه. د ارسلان د کور ټول کسان هم له کوره وایستل شول او په کور باندې د پوځ پیره ودرېده. په کور کې تلاشي او لټون پیل شو. هلته یوه تکاوي او د ځمکې لاندې لوی ځای پیدا شو چې ښه پراخ و. د هغه ځای څخه د غشو، نیزو، لیندو او پوځي وسایلو پراخه زیرمه او ذخیره راووته. اور غورځونکي مواد هم پراته وو. خو له یو باکسه صندوق څخه حشیش او زهر هم راووتل. له یوې بلې خونې څخه د سرو زرو خښتې او د اشرفیو کڅوړې را پیدا شوې.
هغه خپل دوه پخوانۍ مېرمنې او بچیان بل ځای ته استولي وو. په کور کې 3 نجونې هم پیدا شوې. 3 واړه یو له بله ښکلې ښایسته خو مسلمانې نه وې. شپه په شپه د ټولو کارکوونکو څخه پوښتنې وشوې چې په هغو کې 3 د صلیبیانو جاسوسان وختي. لوړپوړي چارواکي له ارسلان څخه وپوښتل آیا ته خپله دا ویلی شې چې ستا قصد او اراده څه و؟ دا ټول په لاس راغلي شیان ستا د مرګ او وژلو لپاره بس او کافي دي. ارسلان چې نشه کړې وه شراب یې څښلي وو د نشې په حالت کې وویل نو بیا د مرګ سزا راکړه. که زما وژل حتمي وي نو بیا همداسې چوپ باید مړ شي. لوړپوړي چارواکي وویل د الله جل جلاله په وړاندې به دا ډېره لویه نیکي وي چې ته موږ د خطرونو څخه خبر کړې. زما هیله ده چې په دې نیکۍ به ستا دا لوی ګناهونه وبخښل شي. ارسلان وویل تاسو خو ما نه بخئ. علي بن سفیان وویل الله تعالی د دې څخه لوی ګناهونه هم بخي. ستا د ژوند پاتې کېدو چانس پیدا کېدای شي. تاسې ووایي چې دلته کوم دورانکارۍ کارونه کیږي او نور کسان هم موږ ته راوښیي. ورونو دا چې ارسلان به ټول حالات علي بن سفیان ته ووایي او که نه، او څه فکر کوئ چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته چې د مصر ګډوډ حالات ورسېدلي او هلته بیا تقي الدین په بد حالات کې ده. ستر سلطان زړور مجاهد سلطان صلاح الدین ایوبي به کوم پلانونه ورته ونیسي او په مصر کې به نور څه پیښیږي؟ ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو جواب سره له تفسیرو به په نورو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 82 برخې پای.